په یو کلي کې زاهد نوم هلک اوسېدو. هغه ډېر زیات روان و. د زاهد د پلار یو وړوکی غونته هوټل و. هم په دې کلي کې یو بوډا اوسېدو. د هغه نظر به نه لګېدو. زاهد چې به کله دا بابا ولیدو نو ده به دې خامخا تنګولو. دې بابا به ورته هېڅ هم ونه وي او دی به ترې چوپچاپ روان شو. د زاهد پلار چې کله دا هر څه وکتل نو هغه ډېر زیات پریشانه شو او هغه زاهد ته وویل: زاهد بچې، مشران تنګول ښه خبره نه ده. زاهد پلار له جواب ورکو: ابوجي زه چې کله هم دی تنګم نو ماله ډېر زیات خوند راکوي. د زاهد پلار د ده د دې عمل د وجې نه ډېر زیات پریشانه و. زاهد د کیلو پوستکي راواغېستل او چې ویې کتو نو هغه بابا د ته مخامخ را روانه نو د هغه چلکې د هغه مخې ته وویشتې. د بابا خپله کیلو پوستکي باندې راغله او هغه ډېر بد راوغورځېدو او زاهد ته یې خیرې وکړې. الله پاک دې زما په شانتې ړوند کا. لږ وخت پس زاهد د خپل پلار په ضد دکان کې کار کول شروع کړو. یو هلک د زاهد دکان ته راغلو او ورته یې وویل: ماله 2-3 سموسې جوړې کا. زاهد سموسې جوړول شروع کړو او دغه خیال نو مرچکو والا لاسونه خپل سترګو کې ووهل. ساعت تېرېدو سره سره د سترګې سیوا شوې او دغه شان د چغې وهل شروع کړو: څوک شته چې زما مدد وکړي؟ زما سترګې سوځي، ماله اوبه راوړئ. هغه سړی د هسپتال ته بوتلو او هلته د علاج شروع کړو خو د ده علاج سم ونه شو او د ده دواړه سترګې خرابې شوې. د چې به ځان ته وکتو نو په ځان به ډېر زیات خفه شو او اخر یې الله نه معافي وغوښته. یا الله ما معاف کړي، ما خپل ژوند کې ډېر خلک تنګ کړي دي او ډېرو خلکو پورې مې خندا هم کړې ده. یو ورځ د خپله کونټۍ راواغېسته او د خپل کور نه راووتو او هغه بابا په تلاش کې شو د چا چې نظر نه لګېدو او د به هر ټایم تنګولو خو هغه بابا د ته میلاو نه شو. دی چې به کله هم په لاره روان و نو د به ځان سره دغه خبره بیا بیا کوله چې د چا نظر نه لګي نو هغوی مه تنګوئ او کوشش کوئ چې د خلکو په کار راځئ او د خلکو زړونه مه ازاروئ.